د شال تلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکو ته. حمید کرزی د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی. لوګر کې د کرومایټو 40 کانونو د استخراج چارې پیلېږي. د کامیر هوایي شرکت له کابل څخه د قطر پلازمینې دوحې ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. د غزې جګړې په اړه د هامبورګ ایالت په پارلمان کې د یوې افغاني الاصل استازي جنجالي څرګندونې. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه کې 10 پاکستاني کډوال تریتم شوي دي. او بریتانیا کې د یوې 10 کلنې نجلۍ پلار د خپلې لور د وژلو په جرم په 43 کاله بند محکوم شوی. د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزی له یو بهرني سفر وروسته د کډوالو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی د فاتحې په مخه پکتیا ته ولاړ او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ژوند له لاسه ورکړی و چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و. لوګر کې د کرومایټو 40 کانونو د استخراج چارې پیلېږي. د لوګر د کانونو او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 40 کانونو سروې بشپړه شوي او ژر به داوطلبۍ ته وړاندې شي. دغه ولایت د کانونو پیټرولیم ریاست رئیس ویلي چې په تیر یو کال کې د کرومایټو له 4 لویو کانونو څخه 230 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. هغه زیاته کړې چې د کانونو او پیټرولیم وزارت په لارښوونه په مرکز او یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د کرومایټو 40 نورو کانونو سروې بشپړه شوي او تر داوطلبۍ وروسته به عملي استخراج چارې پیل شي. د نوموړي په وینا د یادو کانونو د استخراج له پیل سره به د حکومت خزانې ته هر کال سلګونه میلیونه افغانۍ عواید ټول شي او ځوانانو ته د کاري زمینې ترڅنګ به د غیر قانوني استخراج مخه هم ونیول شي. لوګر د افغانستان یو له کانیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د میسو لوی کان سربیره لسګونه د کرومایټو لوی او واړه کانونه لري. د کامیر هوایي شرکت له کابل څخه د قطر پلازمینې دوحې ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. باختر اژانس خبر ورکړی چې له کابل څخه دوحې ته لومړی الوتنه نن چهارشنبه ترسره شوه. په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او د قطر د هوایي چلند د برخې چارواکو د دغې الوتنې هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د روان هجري لمریز کال په لړم میاشت کې له قطر سره د هوایي خدمتونو تړون لاسلیک کړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د افغانستان او قطر ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. عدلیې وزارت ویلي چې تېره میاشت کې له 100,000 جریبه ډېره غصب شوې ځمکه راګرځولې ده. عدلیې وزارت ویلي چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمیسیون په تېره یوه میاشت کې په کندهار، کندوز، جوزجان، غور، خوست او پنجشیر ولایتونو کې شاوخوا 20,306 جریبه دولتي ځمکه تثبیت، استرداد او اړوندو ادارو ته سپارلې ده. د دې ترڅنګ په 15 ولایتونو کې 314,813 جریبه ځمکه تثبیت شوې او په 11 ولایتونو کې 315,922 جریبه ځمکه لا هم د بررسي لاندې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي په کابل کې په یوه غونډه کې د رسنیو پر محدودیت نیوکه وکړه. هغه له طالبانو وغوښتل چې رسنۍ دې پیاوړې او ازادې کړي. دغه طالب چارواکي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلامي نظام پیاوړتیا کې د رسنیو رول سیمینار ته په وینا کې وویل چې رسنۍ باید د ملتپالو په سترګه وکتل شي. هغه خبرداری ورکړ چې په رسنیو محدودیتونه او زیاتې نیوکې د ګټې پر ځای زیان رسوي او په وینا یې رسنۍ باید خپلواکي پرېښودل شي چې د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ټینګار کړی چې کورنۍ رسنۍ باید د منفي تبلیغاتو پر وړاندې مبارزه وکړي او نړۍ ته د طالبانو د ادارې مثبت پرمختګونه وښيي. د ژمي پر رسېدو د کابل هوا 84 سلنه ککړه شوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د ژمي له رسېدو سره د پلازمینې هوا په ځانګړي توګه د شپې مهال 84 سلنه ککړه شوې ده. نوموړي د کابل د هوا ککړتیا اصلي لامل د سونتوکو د کارونې په اړه د ښاریانو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی یاد کړی دی. هغه زیاته کړې چې دا ککړتیا د هیوادوالو پر روغتیا لنډمهالي او اوږدمهالي منفي اغیزې لري او رسنۍ باید هغوی ته د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. د غزې د جګړې په اړه د هامبورګ ایالت په پارلمان کې یوې افغاني الاصل استازي جنجالي څرګندونې کړې دي. زهرا مجددي چې د هامبورګ ایالت په پارلمان کې د زرغون ګوند افغان استازي ده،
د سې شنبې په ورځ د غزې په تړانګه کې د ویجاړونکو جګړې په اړه د خپل سرګندونو په اړه د اختلاف لامل شو. دغه غونډه چې د ایالتي بودیجې د بیاکتنې په مقصد جوړه شوې وه په منځني ختیځ کې د شخړو په باب د اغلي مجددي په وینا له خنډ سره مخامخ شوه. د سی ډي یو او ای اف ډي ګوندونو استازو پر دغه سرګندونو سخت اعتراض وکړ او هغه یې تعصبي وبلله. د ای اف ډي استازي کریسټوف والزاک ټینګار وکړ چې نښتې د حماس لخوا پیل شوي نه د اسرائیل. ډومینیک لورینزین د زرغون ګوند شریک مشر دا روښانه کړه چې دغه سرګندونې د ګوند رسمي موقف استازیتوب نه کوي. په پای کې د ولسی جرګې رئیس مجددي ته رسمي خبرداري ورکړل چې له پاراونکو سرګندونو د ډډه وکړي. مجددي د بیګناه خلکو او ماشومانو د وژلو پر ضد احتجاج وکړ چې د خیاړخو او محافظه‌کارو ګوندونو خبرګونونه یې راوپارول. بریتانیا کې د یوې رسکلنې نجلۍ پلار د خپلې لور د وژلو په جرم په 43 کاله بند محکوم شو. د بریتانیا یوې محکمې د دغې لسکلنې ماشومې سارا شریف پلار او د هغه میرمن د دغې ماشومې د وژنې په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د یادې ماشومې پلار په 40 کاله بند او ناسکه مور په 33 کاله بند محکومه شوه. دا ماشومه د 2023 کال په اګست میاشت کې په لندن کې د شکنجې له امله مړه شوې وه. 43 کلن عرفان شریف او میرمن د سې شنبې په ورځ د قوس په 28مه د لندن په یوه محکمه کې د خپلې لس کلنې لور سارا شریف د قتل په تور محاکمه شول. مسکو کې د اټومي پروګرام جنرال د وژنې په تور یو تن نیول شوی. د روسیې ملي امنیت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی تن د ازبکستان اوسیدونکی دی خو د اوکراین لپاره یې کار کاوه. کریلوف د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د هغه بمي چاودنې له امله ووژل شو چې چاودېدونکي توکي په یوه برقي سکوټر کې ځای پر ځای شوي وي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالانو کریلوف رسما د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې د اوکرایني ځواکونو پر ضد د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړی دی. عراق په دغه هیواد کې د بشار الاسد د ورور شتون رد کړ. د عراق د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د سوریې د پخواني ولسمشر د ورور ماهر اسد شتون رد کړی دی. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس په یو راپور کې ادعا کړې و چې ماهر اسد په چورلکه کې عراق ته تللی دی. نوموړی د بشار کشر ورور دی او ویلي و چې د سوریې د ازادۍ جګړه بیرته پیلوي. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه کې 13 پاکستاني کډوال ورک دي. په یونان کې د پاکستان سفیر امیر آفتاب وایي یونان ته سرما په سمندر کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لا هم 13 پاکستانیان ورک شوي دي. امیر آفتاب وایي د کښتۍ کې شاوخوا 80 پاکستاني سپاره وو خو تر دې دمه د 4 مړي پیدا شوي دي. د نوموړي په وینا د ورکو پاکستانیانو د موندلو لپاره د ژغورنې ټیمونه کار کوي خو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه یې ختم شوي دي. د راپورونو له مخې د ډسمبر په 8مه له لیبیا 15 کښتۍ په لاره وي چې په یوه کښتۍ کې 80 پاکستانیان سپاره وو چې د سپرلیو د شمیر د زیاتوالي له امله ډوبه شوې ده. د 2023 کال په جون کې هم د یونان اوبو کې د کښتۍ ډوبېدو له امله تر 80 پاکستانیان او افغانان مړه شوي وو. یونسکو ویلي چې سکهال 88 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو وایي په 2023 کال کې تر اوسه 88 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې پر مهال وژل شوي دي. یونسکو په ریپورت کې زیاتوي چې د روان کال له خبریالانو له 80 سلنې زیاتې وژنې په جګړه ځپلو هیوادونو کې شوي دي. د یاد سازمان په راپور کې راغلي چې په جګړو کې له ښکیلو هیوادونو له 42 ژورنالیستانو څخه 13 په فلسطین، 4 په اوکراین او کولمبیا، 3 په عراق، لبنان، میانمار او سودان کې او یو په سوریه، چاد، سومالیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې وژل شوي دي. اسرائیلي ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې د غزې پر ښوونځیو 95 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر له 8مې راهیسې د ډسمبر تر 15مې پورې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر ښوونځیو 95 بریدونه مستند کړي دي. د راپورونو له مخې دغه ښوونځي د ډیرو بېځایه شویو فلسطینیانو لپاره د سرپناه کولو لپاره خوندي ځایونه وو. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د دغو 2 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 61 بریدونه په شمالي غزه کې ترسره شوي دي. او اوس هم ورزشي خبرونه. د هند افسانوي لوبغاړي اشوین له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. اشوین له نړیوال کرکټ څخه د استعفا پر مهال خبريالانو ته وویل هیله ده چې زیاتې پوښتنې ونه کړئ ځکه له سخت حالت سره مخ یم
او په ډیر وادي خبرو هم جړه راځي او احساساتي کېږم. اشوین په غابا کې له ویرات کوهلی سره یو ځای د هند او استرالیا ترمن د لوبې ننداره کوله چې استعفا اعلان کړه او د کرکټ مینوال حیران کړل. نوموړي د هند لپاره 208 یا نړیوالې لوبې تر سره کړي چې 915 وکټې ترلاسه کړي دي. ویسنیس جونیئر د 2023م کال غوره لوبغاړی اعلان شو. د برازیل فوټبال ملي لوبډلې او په اروپا کې د ریال مادرید لوبډلې لوبغاړی ویسنیس جونیئر د 2023م کال غوره لوبغاړی ونومول شو. جونیئر په 2023م لوبیز کال کې ټول ټال په 9 لوبو کې ګډون کړی و چې په دې دوره کې 40 ګولونه وهلي او 9 پاسونه یې کړي دي. دا د شا ټلویزیون څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.